در حدود 500 پروژه مختلف در سال گذشته 1404 از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات در ولایت غزنی تطبیق شده است. مسئولان این ریاست میگویند که این پروژه ها در ولسوالی‌های مختلف این ولایت بوده که شامل آبرسانی، بازسازی سرک‌ها، چک‌دم‌ها و دیگر بخش‌ها میباشد. به گفته آنان، 9 پروژه را در بخش آبرسانی به ارزش حدوداً 55 میلیون افغانی به بهره برداری سپردند که برای 2500 فامیل زمینه آب صحی را مهیا کرده است. غزنی ولایت کې موږ پراخ پروژې درلودې په عموم کې استنادي دیوالونه و د لارو جوړېدل و د کاریزو پاککاري و په دې کې تقریبا موږ په تېر کال 1404 کال کې کومې پروژې درلودې 500 څه زیات کم پروژې موږ درلودې. الحمدلله لویه لاسته راوړنه زموږ لپاره همدغه وه چې ټولې پروژې موږ ګټې اخیستنې ته سپارلې دي، یوه هم نیمایي پاته نه ده. او راځم یوې برخې ته چې د اوبو شبکې دي. د اوبو شبکې موږ په 1404 کال کې 9 پروژې موږ ګټې اخیستنې ته سپارلې دي او د هغو 9 پروژو هغه بودیجه مجموعي بودیجه د هغوی تقریبا 55 میلیون افغانۍ وه چې په هغو 9 پروژو باندې مصرف شوې ده. این مسئولان نیز می‌افزایند که 19 پروژه دیگر به ارزش 2 میلیون دلار آمریکایی تحت کار قرار دارد. آنان از مردم می‌خواهند که در صرفه‌جویی آب و نگهداشت این پروژه ها کوشش نمایند. بالا 60 لکه ډالرو موږ شاهدان چې د اوبو پروژې روانې دي چې دا هم نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي او د یو نفس لخوا په یوه ولسوالۍ چې ګیلان ولسوالۍ کې د امید ساله فاصله هغوی ته په راتلونکي هفته کې موږ د دې شاهدان اوسو چې هلته موږ پراخ پروژې شروع کړو او په هر کلي کې به هلته موږ یوه پروژه یا دوه پروژې ولرو چې دا تقریبا دا هم یوه لویه لاسته راوړنه ده. در همین حال باشندگان این ولایت با ابراز خرسندی از تطبیق این پروژه ها می‌افزایند که قبلا با مشکلات در بخش آب آشامیدنی صحی مواجه بودند. اوس دومره زیات خوشحاله یو په دغو دوو شبکو کې تقریبا بیخي زیات کلي له اوبو څخه له پاکو اوبو څخه برخمن سوي دي او ښې پاکې اوبه هر کور ته رسیږي. اوس په یو څښاک اوبو باندې خو د خلکو ګزاره نه کېږي او نه په دې باندې د دې کوم ضرورت پر کېږي. نو موږ غواړو چې له دغسې امارت څخه باید چې موږ ته خدمتونه وکوي، نور وکوي. موږ بندونه راته وتړل شي. خوشبختانه د دغو کانال په تطبیقېدو سره زموږ په کلي کې د حفظ الصحې په بخش کې، حفظ محیط په بخش کې د حتی د کلي په چهره کې بدلون راوستلی دی، په صحت کې بدلون راوستلی دی. با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور ده‌ها پروژه زیربنایی در ولسوالی‌های دورافتاده که قبلا هیچ نوع توجه به آن صورت نگرفته بود تطبیق شده است. باشندگان این ساحات از امارت اسلامی خواهان توجه بیشتر در بخش‌های صحت و معارف را دارند.